سلامونه ملګرو، په دې هیله چې تاسو به راته ټول ښه او روغ اوسئ او د صحت جامې مو په تن وي. ملګرو، نننۍ طریقې درته ښیم چې څنګه کولی شو د بایو په ذریعه باندې د خپل پروفایل ښایسته ډیزاین کړو. مخکینۍ ویډیو کې موږ ښودلي ده چې څنګه ګوره دغه ځای کې دا بایو ته دې ته بایو وایي. دغه ځای کې ګوره ما لیکلي راوایه غریب نه وایه یا مو غریب نه پیدا کړه. نو دغه زه ډیلیټ کوم او یو ښایسته بایو دې دپاره ډیزاین کوم. نو چونکې روژه میاشت ده او زه کوشش کوم چې د روژې میاشتې په خاطر یوه ښایسته بایو دې ته برابره کړم. دغه لاندې ګورئ دغه ما پروفایل ښایسته ډیزاین په خاطر باندې دې باندې هم ویډیو جوړه کړې وه. مخکینۍ ویډیو کې تاسو کتلی شئ او د هغې نه مخکې بره وګورئ. ګوره زه تاسو ته هغه ګارډ ښیم چې پروفایل ګارډ څنګه لګولی شو، هغې طریقه مې هم ښودلې ده. بیا تاسو د هغه نه څوک سکرین شاټ نشي اخیستلی د پروفایل نه. نو دغه طریقې دي، دا درې واړه تاسو اپلای کوئ او بیا انشاءالله چې پروفایل به مې ښایسته جوړي. او درې واړو باندې ما ویډیوګانې جوړې کړي دي، هم په پروفایل ګارډ باندې او هم بایو باندې. دا ده اوس ده او یو بل ښایسته سټایلیش پروفایل جوړول. دغه طریقه درته ښیم نننۍ طریقه کې چې څنګه کولی شو بایو ښایسته ډیزاین کې جوړه کړو. نو ما سره دلته شته دی، زه تاسو ته وښیم. یو خو تقریبا یو سایټ دی، زه به تاسو ته وښیم. هغه سایټ په ذریعه باندې تاسو جوړولی هم شئ او بل هغې کې اکثره تیارې بایو وي. نو هغه څه چې پکې دي هغه ټولې ما کاپي کړي او دلته مې د تاسو د اسانۍ دپاره تیارې دا ګورئ دونه ډېرې راسره دي، دا مې تیارې هغې ځای نه کاپي کړي او دلته مې ایښي دي. نو تاسو به څه هغه سایټ ته ځئ، هغې تیارې ما راخیستې دي، دلته مې ځان سره پیسټ کړي دي او دا به زه تاسو ته د ویډیو په ډسکرپشن کې واچوم، چونکې د اسانۍ د خاطره مې دا کار کړی تاسو دپاره. دغه ټولې بایوګانې زه راخلم او د دې ویډیو په ډسکرپشن کې اچوم، تاسو بیا د هغې ځای نه کاپي کوئ چې هر یوه مو خوښه وي هماغه کاپي کوئ او په خپل پروفایل باندې ولګوئ. نو زه دغه راخلمه. د رمضان مبارک زما خوښ هم ده، دغه کاپي کومه. ستاسو چې هر یوه خوښه وي هغه ولګوئ، خو همدغه ولګوئ چونکې روژه میاشت ده. زه دا کاپي کوم او په پروفایل کې اوس هلته پیسټ کومه. ګوره دلته به دغه په دې ځای کلیک وکړئ. ګوره ایډیټ بایو، که تاسو نه یې لیکلي هلته بایو لیکلي، په هغې کلیک وکړئ تاسو ته راځي. زه دلته پیسټ کومه. ګورئ دا غونډې بایوګانې زه تاسو ته د دې ویډیو ډسکرپشن کې اچوم، هغې ځای نه یې کاپي کړئ او بیا چې هر یوه مو خوښه وي هماغه پکې جوړه کړئ. دې کې ایډیټینګ هم کولی شو. زه څه کوم چې ایډیټ کوم یې زه ډایرکټ سیف کومه. ګوره دا زما پروفایل څومره ښایسته جوړ شو. تاسو خیال ده ملګرو؟ نو دغه طریقه ملګرو تاسو ته مې وښودله. انشاءالله چې زه کوشش کوم ویډیو لنډه شي تر څو پورې تاسو هم بې مصرف نه شي او وخت مو هم ونه نیول شي. بیا هم وایم ما د دې ټولو بایوګانو کاپي اخلم او د دې ویډیو په ډسکرپشن کې اچوم، هغې ځای نه یې تاسو کاپي کولی شئ. که بیا هم څه مشکل و زما فیسبوک زده کړه پیج ته میسج وکړئ یا مې همدغه آی ډي ته امین ګل شیرزاد په نامه دې آی ډي ته تاسو میسج وکړئ، زه مو خدمت کې یم. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. تر بلې ویډیو د الله په امان.